بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما وبعد فتح الله عزام یم غواړم د ترنم او فرهنګ ریاست د تیر 1402 هجري لمریز کال لاسته راوړنې تاسو ته په لنډو ټکو کې واضح کړم. فرهنګ، کلتور او د هغه مهمه برخه لیکوالي، شاعري. د لیکوالۍ او شاعرۍ ژبه ترنم د هر ملت د لرغوني تاریخ ترڅنګ د جذباتو او احساساتو د راپارولو او ژوندي کولو مهم عناصر بلل کیږي او ساتنه یې د هر ملت په هر وګړي لازمي او ضروري ده. له بده مرغه په تیرو څو لسیزو کې د جنګ، کډوالۍ او څو کلن اشغال په نتیجه کې د افغانستان فرهنګ او کلتور ډیر زیانمن شوی دی. د افغانانو اصلي فرهنګ له پامه لویدلی دی او دلته د غربي تمدن او فرهنګ ودې ته لاره هواره شوې ده. غرب او ملګرو یې کوشش کوه چې په مسلمانانو کې د نشنلیزم، سیکولریزم، کمونیزم، الحادي نظریات، بېدینه فرهنګ، غربي موسیقي او لوېدلي اخلاق خپاره کړي او افغانان له اسلامي مفاهیمو سره داسې ناشنا کړي چې د اسلام هر څه ورته پردي ښکاره شي او په هر څه کې ورته د غربي فلسفې او غربي معیارونو تقلید وکړي. لله الحمد، د اسلامي امارت په راتګ سره افغانانو ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی او باید ښه او اغیزمنه ګټه ترې واخیستل شي. نو په همدې اساس د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه په 1443 هجري قمري کال کې د افغاني ټولنې اوسنیو اړتیاوو ته په کتو د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې تر چتر لاندې د ترنم او فرهنګ ریاست رامنځته کړ. یاد ریاست به د سیمې او نړۍ په کچه د ترنم ودې، فرهنګ، فکري روزنې او ژورنالیزم په برخه کې معیاري خدمات وړاندې کوي او په یادو برخه کې به ځوانان په معیاري ډول روزي. چې لله الحمد د ترنم او فرهنګ ریاست وکولی شول په ډیر کم وخت کې په خورا لږو امکاناتو د ترنم ودې او فرهنګ په برخه کې ډیر څه وکړي. غواړم د دې ریاست د 1402 هجري لمریز کال کړنې په لنډو ټکو کې تاسو ته وړاندې کړم. لومړی، د ترنم او فرهنګ ریاست په نوښت په 1402 هجري لمریز کال کې د هیواد په سطحه د شاعرانو، ترانه‌ویونکو او نورو فرهنګ پالو سره د انسجام او همغږۍ بېلابېلې غونډې جوړې شوې چې په یادو غونډو کې ګډو ترانه‌ویونکو، شاعرانو او ادیبانو ګډون درلود. دوهم، د ترنم او فرهنګ ریاست وکولی شول په کمو امکاناتو د صوتي او ویډیویي برنامو د ثبت او تنظیم لپاره مجهز استودیوګانې خریداري، جوړې او آماده کړي. دریم، د ترنم او فرهنګ ریاست له لوري تیر کال د اسلامي امارت د پالیسۍ مطابق ډیری معیاري او په ښه کیفیت ترانې او نعتونه کمپوز، ثبت او په صوتي او ویډیویي بڼه له ملي تلویزیون د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د ترنم او فرهنګ ریاست له ټولنیزو ادرسونو څخه خپرې شوي چې د ترنم او فرهنګ ریاست په ارشیف کې موجودې دي. څلورم، د کابل، پنجشیر، لوګر، خوست او ننګرهار په ولایتونو کې مو د ترنم ودې د مکاتبو او مدارسو د زده کوونکو ترمنځ د واټن له منځه وړلو او فکري روزنې په برخه کې بېلابېلې فرهنګي غونډې جوړې کړې چې په هره غونډه کې د یادو ولایتونو زیات شمېر ترانه‌ویونکو، لیکوالانو، ادیبانو، ولسي مشرانو او زده کوونکو ګډون درلود. پنځم، په تیر 1402 هجري لمریز کال کې مو د کابل او نورو ولایتونو د مدارسو او مکاتبو زده کوونکو له جملې د کم عمره ماشومانو د ترانې ډله انتخاب او چمتو کړه چې بیا په مرکز کې هم ځینو رسمي مراسمو ته راوبلل شوه. شپږم، د ترنم او فرهنګ ریاست ترانه‌ویونکو د افغانستان اسلامي امارت د مختلفو نظامي او ملکي اداراتو په رسمي غونډو کې ګډون وکړ او هلته یې د ترنم په ژبه حماسي او تشویقي شعرونه وړاندې کړل. اووم، د ترنم او فرهنګ ریاست د ژورنالیزم آمریت په 1402 هجري لمریز کال کې د ژورنالیزم په برخه کې زیات شمېر محصلین جذب او اوس مهال تر روزنې لاندې دي چې په راتلونکي کې به یې هیواد او جامعې ته د خدمت لپاره وړاندې کړو. اتم، د ترنم او فرهنګ ریاست وکولی شول
چې د ځینو ولایتونو ترانویونکو لپاره د سبز سټوډیوګانې خریداري او جوړې کړي. ومن الله توفیق.